الرحمن الرحیم منګل کتابخور چې د خپل دفتر کې د ادبي غونډو د مشاعرو کومه یوه لړۍ شروع کړې ده دا د هغې دویمه لړۍ ده او نن موږ سره ډېر درانه ښاغلي د پښتونخوا شاعران ادیبان چې خپل ډېر عمرونه یې پښتو ادب د ودې دپاره کړي دي خپلې هلې ځلې روانې ساتلي دي نو هغوی د خوشقسمتۍ نه نن منګل کتابخور ته راغلي دي چې هغه بعضې شاعران به داسې هم وي چې تاسو یې وګورئ نو هغه به دېرش یا څلوېښت کاله پس تاسو په سکرین ګورئ نو دا د منګل کتابخور زه خوشقسمتي ګڼم چې داسې مرغلرې ادبي مرغلرې نن موږ سره په دې محفل کې موجودې دي نو زه غواړم چې د دې مشاعرې صدارت ښاغلی آیت الله خان خټک صاحب وکړي سعادت صاحب صاحب مشر مېلمه وي یا بې تایید هم وکړي د دې دا چې د چا نه یې د اور شیندلو چل زده کړو دا چې د چا نه یې د اور شیندلو چل زده کړو هغې نه لوستې اوس د زړه سېځلو چل زده کړو او د نړۍ هره ژبه وي به د کاله ژبه یې د نړۍ هره ژبه وي به د کاله ژبه یې زما بچي که د پښتو لیکلو چل زده او څومره غني وطن لرو دومره یو خوار په ذهن څومره غني وطن لرو دومره یو خوار په ذهن کاش که مو چېرته د هنر موندلو چل زده او اوس خدای دپاره څوک په کور چاته څه نه ورکوي اوس خدای دپاره څوک په کور چاته څه نه ورکوي خلکو پیسې نه د پیسې ویشتلو چل زده اوس د خدای دپاره څوک په کور چاته څه نه ورکوي خلکو پیسې نه د پیسې ویشتلو چل زده کړو وایي تا څڼې لنډې کې تارونه ورنه نه جوړېږي تا څڼې لنډې کې تارونه ورنه نه جوړېږي ما هم د خپل سیر ګریوان ګنډلو چل زده کړو او اخري مقطع ده منګله ټوپ یې په د سترګو کونړي دریاب ده منګله ټوپ یې په د سترګو کونړي دریاب ده نن یو سړي لکه د ځان وژلو چل لکه د ځان وژلو چل زده کړو دا چې د چا نه یې د اور شیندلو چل زده کړو هغې نه لوستې اوس د زړه سېځلو چل زده کړو نو اوس خواست کوم زموږ ډېر زوړ ملګری د ننګیال ادبي لیکوال پښتو پېښور پخوانی صدر سرپرست اعلی هم و صدر هم و مطلب دا دی چې نن نه ډېر څلوېښت کاله مخکې چې ادب دپاره به لطف الله خیال صاحب کومې هلې ځلې کولې اوس هم زلمی دی په سپینه ږیره اوس هم کوي نو هغه ته زه خواست کوم چې موږ سره خپل غزل شریک کړي ښاغلی لطف الله خیال صاحب ډېره مننه خاص کری خپلو ګرانو خوږو مېلمنو ته هرکلی وایم او تاسې منګل صاحب ډېر شکرګزار یم چې هغه د ادب په خدمت کې دا نن کوم محفل جوړ کړو د دې ستاینه کوم او په دې هیله او داس په دې د دې خدای ته سوال کوم چې خدای دا همیشه دایم او قایم وساتي یو غزل ارشاد مطلار ده ستا د ښایست رنګونه ځان له یو نظر وایي ستا د ښایست رنګونه ځان له یو نظر وایي د ارمانونه رانه دغسې منظر وایي او دا لوپټه بنګړي منګی رانه ګودر وایي او د یو شپېرې اواز د کلي مازدیګر ډېر مننه شعر دی شیطاني لوبه ده لوګی دی او د اور لمبي دي شیطاني لوبه ده لوګی دی او د اور لمبي دي دا خړه خوره رانه هره ورځ یو سر ډېره مننه او دغه ظالم زما د مینې دنیا ورانه کړه
دغه ظالم زما د مینې دنیا ورانه کړله ما نه کابل غواړي کوم ګل ګل کې خبر منه او شعر دی چې ستا د شینخال مهرباني وه چې شاعر یې کړم ستا د شینخال مهرباني وه چې شاعر یې کړم چې په بدل کې یو د اوښکو سمندر ډېره مننه بیا شعر دی یو انتظار دی په تیارو کې د سبا په تمه یو انتظار دی په تیارو کې د سبا په تمه دا د هجران بلا اوږده شپه ده سحر غواړي او اخري شعر دی مقتده په یو غزل کې د جمال څنګه راټول کړم په یو غزل کې د جمال څنګه راټول کړم خیاله کتاب غواړي دا ځان له یو دفتر ډېره دا ښاغلی لطفالله خیال صاحب چې تاسو په دې عمر کې روماني غزل واورېدو او اوس به زه خواست وکړم محترم سعادت سحر صاحب ته سعادت سحر صاحب د ادب یو داسې فعال شخصیت دی چې دی د سردارو محتاج نه دی دی چې کله نه دی د ادب دنیا ته راننوتی دی نو بس ده بیا بریک نه دی لګولی بلکې تر اوسه پورې دی لګیا دی خپلې بخښنې کوي ادب ته ترجمې کوي تخلیق کوي تحقیق کوي مطلب دا ده چې په څه باندې چې دته دا پته ولګېږي چې زما ژبه ترقي کوي او زما ولس ته ګټه رسي نو دی هغه کوي دا د ده مثبتې ادبي هلې ځلې دي چې جاري دي او خدای دې وکړي چې دا تر اخره پورې جاري وي نو زه اوس هغې ته خواست کوم چې هغه دې موږ سره خپل کلام شعر کې ښاغلی سعادت سحر منګل صاحب مننم او تاسو چې کومې خبرې وکړي نو د تاسو خپل حسن نظر ده او ما ته دا پته ده چې د ملګرو ته پته ده اورېدونکو ته پته ده چې زموږ چې نن ناست دلته ناست یو د همدغه د اسیر منګل صاحب د برکته نه اسیر منګل صاحب د برکته ناست یو کدو دا دلته موږ کور یو خو دا نوم یې په دومره ښایسته ایښی ده چې د منګل صاحب کور ده نو یقین وکړئ چې موږ کله دلته راشو نو داسې راته محسوسېږي لکه خپل کور ته راشو بالکل څه داسې تکلف د تکلیف خبره پکې نه وي او د نورې پاتې شی د ادبي هلې ځلې نو د ما دا خیال ده چې کله نه پېښور ته چې همدغه اسیر منګل صاحب او سلیم بنګش صاحب الله پاک دوی بخښي الیاس الدین چې پخوا به یې ځان ته غمګین یلو بیا الیاس الدین الیاس شو د مقید صاحب زوی نو اول پروګرامونه دو کړي دي چې ما دا خیال ده چې داسې لوی لوی پروګرامونه د پښتو د ترقۍ دپاره د اوس زه دا وایم چې د نن سبا کوم په پېښور کې د پښتو دومره په مخ روانه ده د همدغه د اسیر منګل صاحب او د دوی د ملګرو برکت ده او پاتې شو کتابونه نو دا لیکي لګیا ده خاص کر د رحمان بابا دیوان د هغه شرحه چې دوی کومه لیکلې ده نو زه ورته ډېر زیات د شاباسۍ ورکوم او زه دا غواړم چې الله دې وکړي چې داسې دا د خوشحال بابا هم شرحه ولیکي او داسې نورو شرحې هم ولیکي او اوس خو دته دا یوه موقع ده چې الله پاک دته دا منګل کور ور کړی ده د عدنان منګل غوندې زوی ورته الله پاک ور کړی ده چې هغې د وجې نه بس زه به دا دعا وکړم چې خدای پاکه دغه دیرای آباده لري چې څو پرې دغه منګل کور وي انشاءالله د شاعرانو به دلته راتګ وي او دغه کتابونه به چاپ کوي او د منګل صاحب دیدار به هم کوي چې سم راج منم ولې سامراج نه منم سمراج منم ولې سامراج نه منم په خپله سیمه د بل راج نه منم او پکې شعر ده پکې هوس ته چې څوک مینه وایي پکې هوس ته چې څوک مینه وایي د ګناه ډک داسې سماج نه منم
د ګناه ډک داسې سماج نه منم. نه منم او پښتونولي ته چې ضرر رسوي پښتونولۍ ته چې ضرر رسوي داسې دستور داسې رواج نه منم او بل شعر دا خټک صاحب ما ته په خپله چې خدای سر راکړی ما ته په خپله چې خدای سر راکړی د بل په سر باندې خپل تاج نه منم ما ته په خپله چې خدای سر راکړی د بل په سر باندې خپل تاج نه منم او بل شی ده چې زما د مینې نه چې کرکه کوي زما د مینې نه چې کرکه کوي د کبرجن داسې مزاج نه منم د کمرجن داسې مزاج نه منم او بل شی ده چې د خدای په در کې فقیري خوښوم د خدای په در کې فقیري خوښوم منګل صاحب خو زه انسان د بل محتاج نه منم د خدای په در کې فقیري خوښوم خو زه انسان د بل محتاج نه منم او ما په وطن باندې خپل سر بایللی ما په وطن باندې خپل سر بایللی اوس په خپل ځان د چا خراج نه منم اوس په خپل ځان د چا خراج نه منم او چې د منصور په څیر انا نه لري چې د منصور په څیر انا نه لري او تش په نوم بل هسې حلاج نه منم تش په نوم بل هسې حلاج نه منم منګل صاحب چې مې عدنان منګل ته د اخري مقطع وړاندې کوم چې مې د زړه دنیا روښانه نه کړي چې مې د زړه دنیا روښانه نه کړي سهرا هسې بل سراج نه منم سهرا هسې بل سراج نه منم او سم راج منم ولې سامراج نه منم سم راج منم ولې سامراج نه منم مننه ډېره موږ یو بل ښاغلی میلمه شهباز صابر شهباز پرندوی ټولنه اسحاقزي مارکیټ دې چې کوم دی د پښتو ژبې او ادب ډېر زیات خدمت کوي ډېر کتابونه ډېر نایاب کتابونه د چاپ کړلو خو هغه یې پښتنو ته ورسول دا ډېر لوی کنټریبیوشن دی لوی خدمت دی او دی تقریبا یو میاشت دلته وي او یو میاشت هلته وي نو مطلب دا دی چې دی دومره کار کوي چې دلته چې کوم کتابونه وي ډېر جلا نه پاتې وي نو زه دلته په خیرالی وایم چې دی منګل کتاب کور ته راغی دا د مینه ده دا د محبت دی چې دی دا په دې وجه ساتي چې مونږ هم د پښتو ادب او ژبې خدمت کوو دی هم خدمتګار دی نو زه اوس دلته خواست کوم چې دی هم مونږ سره خپلې خبرې شریکې کړي که شعر یې ووایي هغه به ډېر اوس په شهباز صاحب ته خواست دی چې دی مونږ سره خپلې خبرې کلام یې ووایي نو خو ډېر ښه سلامونه احترامات د اصیل منګل صاحب ملګرو ته سحر صاحب ملګرو ته ټولو ته لیدونکو ته نو دا دی چې منګل کور د شاعرانو کور دی د لیکوالانو کور دی د ادیبانو کور دی او هر وخت چې زه کله راغلی یم د لوی کور افغانستان او دلته ګورم د لوی لوی شخصیتونو سره زما لیدنه شوې ده نو زه ډېر خوشحاله یم چې دغسې ځای مونږ په دلته لرو چې مونږ استادان پکې وینو لیکوالان پکې وینو او مبارکي م ورکوم او دا د منګل صاحب هڅه ده چې دلته داسې خلک راځي او زه ترې ډېر خوشحاله یم منګل صاحب دا وویل شهباز صاحب چې په ډوډۍ مونږ ځان خلاص کړو بهرحال د ده څومره خدمتونه دي مونږ ورته سلام ډېر مزه چې ډېر په اخلاص لګېږي ډېر په اخلاص په اخر کې به زه اوس د دې مشاعرې صدر ښاغلي آیت الله خان خټک صاحب چې 40 کاله پس او د آبادې ملګري بهلول دی مخکې موږ سره پېښور کې وو پېښور نه وستلی دی کلي ته خو دی مطلب دی چې که دې کلي ته ولاړو ادب سره یې خپله رشته ختمه نه کړه سیاست ته لاړو خو ادب رشته یې ختمه نه کړه موږ وایو چې یاره ادب کل دی سیاست یې جز دی نو ده وایي چې یاره زه چې زیاته پاملرنه زه ادب ته د سیاست خاص یو مجبوري وي بهرحال نو اوس آیت الله خان
درخواست دی چې موږ سره خبرې او ځان شي. ډېره مننه. زه په دې باندې ډېره خوشحالي څرګندوم چې ډېر زوړه ملګري مې دلته ولیدل. پېښور کې ټولو نه اول چې دلته کوم د موږ مشاعرانو ادیبانو یو تنظیم جوړ کړی و، د هغې سرپرسته زري سرفراز وه اردو سایډ روډ کې دلته پریشان خټک صاحب دی، عبدالخلیق خلیق صاحب دی، ماسټر خان ګل دی، برتل نور ډېر نامې ځیګر افریدي دو. نو هغې نه هغو سره زه داسې هلک مندی وم، په هغو سره وشاملېدم. نو یوه رساله یې ستا رڼا ځیګر افریدي سره به مو هغې کې تعاون کوه. او بیا هغه چې سره هلې دورې شوه مشرون سره څوک مړه شول، څوک هلې دورې ګاډ وشو. بیا موږ دلته سرد پښتو ادبي ټولنه جوړه کړه، ډېر وخت راسره شیخ شاه تروي صاحب ته خدای مغفرت نصیب کړي، هغه ډېر کردار و پکې، او زه اسیر منګل صاحب دو ډېر ښه ښه ملګري وو. هغې نه پس بیا موږ په هغې کې څه داسې حالات مخته شول چې موږ بیا ننګیال ادبي لیکوال جوړ کړ. لطف الله خیال صاحب خو هغې کې و، اسیر منګل صاحب خو موږ سره موجود و. په هغې نه پس چې زه کلي ته لاړم نو دلته سرګرمۍ مې ختم شو. او په دې موقع زه ډېر خوشحاله یم چې زوړه ملګري مې ولیدل. زه به تاسو ته یو داسې ښه کلام خو نه ویتایم، خو تاسو خوښۍ دې په رابطه څو شعرونه عرض کړم. غزل ده چې کرکره د امامت په در په سر کا، کرکره د امامت په در په سر کا د دین د محمد نه ځان خبر کا، کرکره د امامت په در په سر کا د دین د محمد نه ځان خبر کا، بے اعتبارا او بے خیره بے ایمومی، بے اعتبارا او بے خیره بے ایمومی، سوک چی مینا ہمیشہ پسی مزر، بے اعتبارا و بے خیره بے ایمومی، سوک چی مینا ہمیشہ پسی مزر. لیوانی کو فنی جان تعمیر کا، لیوسان کلا کو پردی پاٹی کے کر کا، لیوانی کو فنی جہان تعمیر کا، کسان کلا کو پردی پاٹی کے کر کا، دا حوث کو فرس سورا کلمندہ، دا حوث کو فرس سورا کلمندہ، مڑ بنشے چی دی سو سترگی نظر، دا وچ مخ د سپور لبان بده گلگون شي، دا وچ مخ د سپور لبان بده گلگون شي، که د نفس په دشمن باندې ځان برکړه، چې د عمر مازدیګر کې ځواني غواړي، چې د عمر خلاصې به و ځواني غواړي، چې د عمر مازدیګر کې ځواني غواړي، څوک به څه به ورته ستا په دې هنر که، تش لسونه د آیته دشمنان شول، تش لسونه د آیته دشمنان شول، باروسا چې هر وګړی ورډالر کړ، تش لسونه د آیته دشمنان شول، باروسا چې هر وګړی ورډالر کړ. ډېره دا و ښاغلی آیت الله خان خټک صاحب چې څلوېښت کاله پس موږ سره یو ځای شو او موږ پروګرام واورېدو. نو زه د دې ملګرو چې سعادت صاحب صاحب د چین تشریف راوړی، خټک نه راغلی، او لطف الله خیال صاحب پېښور دی، خو هغه هم ډېر لرې ځای دی، ملکن ډېر نه راغلی، او شهباز خان جلال آباد نه بره پښتونخوا نه راغلی دی. نو زه ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ما ته دا درناوی راوبخل، دلته راغلی، موږ سره کېناستئ، زما عزت هم وکړو، پښتو خپل په پښتو ژبه کې مو خپل خیالات او احساسات